یاد سیمینار چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی وو پکې د بېلابېلو دولتي ادارو ویاندویانو د رسنیو استازو او خبريالانو او د پوهنتونو استادانو برخه اخیستې وه. په یاد سیمینار کې د روزونکو له لوري په اسلام کې د ژورنالیزم اهمیت او څرنګوالي، په نړۍ کې د بیان ازادۍ کاذب وضعیت او په نړیواله کچه د رسنیو سانسور په برخو کې د روزونکو له لوري هررخیز معلومات ورکړل شول. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس د سیمینار په پیلیزه وینا کې وویل ژورنالیستان د ټولنې په آبادۍ او د واټنونو په له منځه وړلو کې خورا اړین رول لوبولی شي. خپل ظرفیتونه باید لوړ کړو او د دې پورې لوړ کړو چې موږ په عقیدوي لحاظ موږ په ملي لحاظ د خپلې جامعې ښه خدمت وکړو او هر قسم خدمت وکړو په هره برخه کې وکړو. د هرې برخې ته خدمت کړل په دې دي چې په مختلفو پروګرامونو باندې موږ ژورنالیستان تحلیلي مطالب لیکي، راپورټونه او ګزارشونه به جوړوي او خلک به خبروي. موږ ژورنالیست تازه غواړو، موږ ژورنالیست خشول غواړو، ابودي غواړو، کامیابي غواړو او په خپل مسلک کې ښه پیاوړی او غښتلی غواړو. بلخوا د ورکشاپ روزونکي وایي د بیان ازادي په بېلابېلو ټولنو کې متفاوت تعریفات لري، خو موږ ټول باید دیني او افغاني ارزښتونو ته په کتو ټولنه او دولت سره پیوست او بېلابېل لوري د اصلاح پر لور یوسو. لکه څنګه چې غربي نړۍ ادعا کوي هغسې غربي مطبوعات آزاد نه دي، نو کوم خبر چې نړیوال خبرونه چې د فلسطین په حق باندې وي یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې وي ژورنالیستان اخلي، دوی باید دا تحلیل کی، تجزیه کی او هغه خارجي او اصطلاح ده چې کریټیکل تینکینګ په دې باندې انتقادي فکر وکړي او دغه نه وروسته دا خبر افغانانو ته یا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي. د رسنیو هدف دا ده چې موږ ټول هغه پټ حقایق چې د پردو شاته دي دا باید خلکو ته روښانه سي. همدارنګه په کوم مسله کې که سوء تفاهم رامنځته کېږي دا باید د حکومت او د ملت ترمنځ دا تشریح سي تر څو هم حکومت خپل کوم منفي فکر چې لري کړي او هم عوام، ځکه عوام غواړي چې هغه څه چې خلکو ته بل کوم تبلیغ کېږي یا تشریح کېږي هغوی باید حقایقو ته ورسېږي. د پروګرام یو بل تن روزونکي قاري ابوالهبه عبیدالله بیا د اسلام او ژورنالیزم د اړیکو ترمنځ تاریخي شالید په ډاګه کړ. هغه په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بېلابېل واقعات یاد کړل. هممهال دا ډول سیمینارونه ګټور بلل کیږي. د ځینو په اند دا ډول پروګرامونه د سوء تفاهماتو او د پالیسیو په پیژندنه کې کلیدي رول لوبولی شي. په ډیر ښه شکل سره د خوست رسنیز فعالیتونه جریان لري، هغه په سیمه ییزه کچه دي او یا هم که د ملي او نړیوالو رسنیو خبريالان دي غوي کولای شي چې په ښه ډول سره معلومات راواخلي، موضوع انعکاس کړي او د خلکو غږ تر چارواکو ورسوي او د حکومت تصمیم خلکو ته ورسوي. دغه ډول سیمینار چې موږ ته ارایه شو، موږ ته وړاندې شو، موږ ډیر څه ترې زده کړل د رسنیز ډګر کې. دا هغه چا لپاره چې عملاً په رسنیز ډګر کې لوبېدونکي لوبغاړي دي، لکه مثلا یو موضوع د سانسور په مسایل باندې موږ پوه شو چې په رسنیز ډګر کې څه ته ویل کېږي او څه ده، او همدارنګه دیني، مذهبي، کلتوري او ملي ارزښتونو باندې موږ پوه شو. په یاد سیمینار کې پر ځینو نړیوالو رسنیو دا نیوکه هم وشوه چې له حقایقو سترګې پټوي. همدا لامل شوي چې نړۍ د تشدد لوري ته رهي او بې عدالتي رامنځته کړي. په ورته وخت کې پر خبريالانو هم د دې غږ وشو چې ملي یووالي، پرمختګ او د افکارو رڼاوي ته کار وکړي.